رسول الله فرمای ویل انا اقول زش دا خبر وکم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس ودا الفاظ یو د ټول دنیا له ودا مال محترم دي ټول دنیا. یو سړی د ورځې 50 کروڑ روپۍ یو ارب روپۍ پاکستاني صدقه وباسي او بل مسلمان دی هغه یو ځل وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر قسم بالله دې ذاکر صوت سیوا او چې سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا په 2 منټه کې سل کرته ویل کېږي سل کرته. دا چې دی ویل د الله نبی فرمایي په دې ورځ باندې بدر ټولو نه خوښ په عملونو کې الله ته تی او که د سمندر د زګمره ګناهونه دي کړي دا برته الله معاف. نو دا خبره خو موږ بار بار اورو خو الله رې زموږ استاد په عمل کې راولي. عمل کې زموږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې الله دې مؤمنانو ته په قران کې وایي چې یا ایه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اے مسلمانانو الله یادوي په یادولو ډیرو سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وصیت داو ولا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. هر وخت د خپل جبد الله په ذکر لمده ساته خو دیو مسنون ذکر نه کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جو کوم اذکار خول دي مانځه پسې سار ماقام سوارلې د خوب نه د پاسېدو دا نه کوي. بس چند خلق دي چیرې پلان کې پیر سے مال وظیفه را کړی دی چې دا کلمه 15000 کرته وایي او یاره دا کلمه چې دا 2000 کرته وایي. نو کده مرید چې ذکر بکې کې مرید دی نو دا ذاکر نه وي. حالانکه ذکر د مؤمن صفت دی د ایمان والا نه خدا دا چې والذاکرین الله والذاکرات. هر وخت به مؤمن سره خپل رب یاد خپل رب موږ باندې د الله احسانات د حد نه بار دي. رب العالمین پر ذکر خوشاليږي د خپل جبه د ذکر ساتل. صلی الله علی